صورت د انسان راوالا، صورت د کائنات راوالا، سمرا کائنات چې په نظر راځي ټول د انسان په صورت کې، ټول د انسان په شکل کې په نظر راځي، سمرا کائنات چې په نظر راځي ټول د انسان په صورت کې په نظر راځي. زمکه ته وګوره، انسان ته وګوره، زمکه پسته ده، د انسان د جسم بازي سیخ پستی دي. وګورئ زمکه ته وګوره، زمکه باندې فصل نشته، د انسان په جسم کې په بعضو ځینو باندې فصل نشته، یختان کې نشته، په زمکه فصل والا ده. تاسو زمکه ته وکتل، زمکه فصل والا ده، انسان جسم باندې فصل شته، یختان کې شته. بعضی زمکه جوره ده، د انسان په جسم کې جور ځایونه دي، انسان جسم جور ځای نشته. زمکه اوچته ده، د انسان په جسم کې اوچت ځای نشته. زمکه خالی ده، د انسان په جسم کې خالی ځای شته. زمکه فصل والا ده، د انسان په جسم باندې یختان شته. نور زناور ته وګورئ، زناور به د زمکې سره پیس نه راوړي، لیکن واحد انسان دی میچ د زمکې سره راوړي. احسن الصوره په تمام زمکه کې ښایسته صورت والا انسان دی. تاسو یاد ساتئ زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د هغه شاګرد دی، د خلیفه ابو جعفر منصور زمانه وه، د هغه خاص کس و، عیسی بن موسی هاشمي نامې وه. د خپلې ښځې څه پروت دی، د کور په دالان کې سپوږمۍ راختل ده، د ښځې څه ګپ لګاو، مذاق یې لګاو، ټوکې ورسه کولې، په مینه محبت کې راغلی. ښځې ته وایي یو خبره ورته وکړه، خپل الفاظ یاد ساتئ. انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر. ته په دریو طلاقو په ما طلاق یې، که ته د دې سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه وې. کله چې دا خبره وکړه ښځې کمرې ته منډه کړه، کمرې ته دننه شوه، خاوند پسې راغی. عیسی بن موسی ورته وایي ښځې ولې؟ ښځه ورته وایي که زه د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه یم، زه په تا طلاق یم، تا ما ته درې طلاق راکړو. انت طالق ثلاثا، زه په تا طلاق یم، تا درې طلاق راکړي. یاد ساتئ یو دور نن دی، یو دور هغه و نن دور کې ښځو ته پته نه لګي چې طلاق درې دي که نه دي. نن دور کې سړو ته پته نه لګي، سړو ته به څه پته ولګي. نن دور کې مریانو ته پته نه لګي، په منبر باندې فتوې ورکوي. فتوې دا ده درې طلاق درې نه دي. دا ما نوی عقل ولیده، درې طلاق درې نه دي. زه حیران یم دې باس که باس شروع کما 2 ورځې به شي، او که بیا ورڅه به درېم باس شروع کما په خلافت راشده 3 ورځې به شي. نظام کمزور یم د جسم. بهرحال صرف دومره ذکر کوم. نن سبا بعضې خلک راپاسېلی چې زمونږ خوا الله شه او مولوي صاحب موږ په شک کې ستا ومنم ته مولای عام ومنم ته مولای. دومره انجان مه جوړې، دومره ځان قمقل کوئ مه. کله څوک وایي زه پریشان یم، زه یم ته دومره پریشان نه. څومره پریشانۍ اظهار چې کې دومره پریشانی ستا نشته، دومره چې د پریشانۍ اظهار کې. صحابو ته به چې مسئله راله نبي علیه السلام ته به رال. افسوس د دې دور په خلکو باندې دا دی چې مسئله ورته راشي په خپله باندې محقق مدقق جوړ شوی، په خپل عقل باندې مسئلې حل کوي. بیا موږ ته زه په شک کې یم، زه یم ته دومره په شک کې نه څومره چې د خولې نه الفاظ راخېږي. کله وایي جي موږ پریشان یو، زه یم ته دومره پریشان نه څومره چې ته د پریشانۍ اظهار کوي. نوای کله ناکله زمونږ دا خلک موږ ته مسله راوړي که نه. دلته زه عیسی بن موسی هاشمي واقعیت ذکر کوم. د هغه دور ښځو ته پته وه 3 طلاق 3 دي. خاوند طلاق ورکو، که ته د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه ته په ما باندې طلاق یې. ښځې ترې منډه کړه، ما خبره دا ذکر کوله. د هغه دور ښځو ته هم پته وه 3 طلاق 3 دي. د دې دور ملیانو ته پته نشته چې 3 طلاق 3 دي. وجه دا ده کله وایي طلاق په غصه کې نه کېږي. ما په تاریخ کې به ما ته یو داسې سړی راونښی چې هغه خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. طلاق یې ورته ورکړي او میری جان میری گود میں بیٹھ کر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر میرا رات میرا جینا مشکل ہے، لیکن چل چل تجھے 3 طلاق. چرته په تاریخ کې داسې کس لیدلی
دی چې ښځه په غېږه کې کېنول نه ستانه غیر زما شپه نه تېرېږي ستانه غیر زما ورځ نه تېرېږي ستانه غیر زما زندگی مشکل ده لیکن چل تجھے 3 طلاق درته م لیدل چې په تاریخ کې ښه مقل طلاق خو چې سړی ورکوي په غصه کې به یې ورکوي یو ما پسې راغی زما خور ته طلاق ورکړل دي په غصه کې یې ورکړل دي ابو حسان وایي چې په غصه کې طلاق نه کېږي زموږ په پېښور کې واقع راغلې وه یو ښځې ته خاوند 3 طلاق ورکړي د دې وکیلیانو ملیان یې راوستو کله چې کېنول ویل تا ته طلاق نه دي شوي ښځې ورته ویل زما زړه باندې اطمینان وکړي چې تاسو خپلو ښځو ته دلته 3 طلاق ورکوي چې 3 طلاق په یو ځل 3 نه دي تاسو خپلو ښځو ته دلته 3 طلاق ورکوي او بیا لاړ شئ د ښځو څه سملئ زه به لاړ شم د خپل خاوند څه به سملم زما زړه به اطمینان وکړي هغه ملیان یې ټول په پېښور کې پازي کې خاموش دا ګپ او مذاق نه دی دا سور حقیقت واقعه ده ما ته ابو حسان وایي په غصه کې طلاق نه کېږي ما ورته ویل طلاق څوک چېرته به خندا کې ورکوي او زما بیبي ستانه غیر زما شپه مشکل ده ستانه غیر زما ورځ مشکل ده ستانه بغیر به زه مړ شمه ماله به خوراک څوک راوړي لیکن زه تا ته 3 طلاق ورته په تاریخ کې داسې کمعقل کوتک لیدل دی په تاریخ کې داسې کوتک نه دی راغلی طلاق په غصه کې خلک ورکوي څو ورځې تللی بیا راغی ما ته وایي طلاق په قرآن کې د 3 طلاقونه منع راغل ده نه کېږي ما ورته وی مې قرآن کې د قتل نه منع راغل ده زه تاولم بیا به ته ولیکې چې زما قتل نه دی شوی زه تاولم بندوق اوچتومه ستا سر الوزوم چېرته به دا ولیکې چې زما مرګ نه دی شوی وجه دا ده قرآن کې د قتل نه منع راغل ده لیکن کله چې ډز وشو مرګ کېږي روجې خوراک نه منع راغل ده روجه مه خوره لیکن یو سړي وخوړه روجه ماته نه شوه عجیبه منطق دی ستاسو عجیبه منطق دی را خلکو یا یاره جی دا عمر 3 کړل دي عجیب منطق دی زما نبی فرمایي فانه من یعش منکم بعدی تاسو به زمانه بعد زندگی تیروئ فسیرا اختلافا کثیرا تاسو به زمانه بعد ډیر اختلاف وینئ نبی فرمایل فعلیکم بالسنتی امتا پشک کی ملویږئ په دوکه کې ملویږئ زه ته طریقه درښیمه نبی فرمایل فسیرا اختلافا کثیرا تاسو به ډیر اختلاف وینئ فعلیکم بالسنتی زما سنت ونیسئ که زما په سنتو کې میلاو نشي فعلیکم بالسنتی الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو د خلیفه راشد ابوبکر عمر عثمان علی دور وګورئ چې هغوی څنګه فتوا ورکړله تاسو په هغوی په سنتو عمل وکئ ما عمر فتوا ورکئ 3 طلاق پرېږدي عثمان فتوا ورکئ 3 طلاق پرېږدي علي فتوا ورکئ 3 طلاق پرېږدي ټول امت فتوا ورکئ 3 طلاق پرېږدي تر ننه پورې د انګریز د دور پورې د برطانیې باندې د انګریز د حملې پورې دا فتوا چا درې ته یو نه ویلی چا دا نه ویلي چې طلاق به په خندا کې ورکې په غصه کې به نه ورکې لیکن دا خلک تاسو د خلیفه راشد نه اړئ بهرحال ما ذکر دا کو ما مطلب او مقصود دا چې دا غي دور خزو تم پته وا چې 3 طلاق 3 دي 3 طلاق 3 دي دی وجنه د خاون نو تختیدا اوس خاون را روان شو عیسی ابن موسی اگر هغه د ابو جعفر منصور دربار ته ډیر خپه ورته ولی خپه ورته فرمایي عیسی ابن موسی خزي ته دغه شان غب کی اوتما 3 طلاق نو ورته ورکړو اوس خزم ماته وای چې دا غي پوری در تزان نخم تر سو پوری چې د علماونو فتوا نه راول دا ایماندار زنانه دا نه چې باندې وګوري 3 طلاقونه بعد تری د خاون څخه په بستر کې پرتای ما د پیغمبر اکرم یو حدیث لسته نبی علیہ السلام فرمایي اخیرت دور کې با خلق د خپل بیبي سره زنا کوي ډیر وخت په شک کې ما دا څنګه مسأله را سره بر خپل بیبي سره زنا کوي سمجت الله را واچیلا د حضرت استادی مفتی عبد الواحد قریشی دامت برکاتهم العالیه په وسات تطباندې ما تاغه مسله سپاکړه بچی د دې مسئله مطلب دا ده خلق بخزه تدریت طلاق ورکی دا بی غیرت مليان په پټوار کی 3 طلاق دین ندی یو ده دیو جن بخزه خاون سپرت
فلان ورته په نوم ښځه حسابوي، باقي به زنا ورسه شروع. څنګه چې پیغمبر ویل خلک به د خپلې ښځې سره زنا شروع. نن دا په دې دور کې ما ولیده. ما ته د دې قوم مزاج معلوم شوی دی. د دې قوم مزاج دا دی، یو طرف ته شریعت دی، دویم طرف ته شهوت دی. دا شهوت علی شریعت پریدي. یو طرف ته صحابیت دی، دویم طرف ته شهوت دی. دا شهوت علی صحابیت پریدي. یو طرف ته نبی علیه السلام دی، دویم طرف ته شهوت دی. تاسو قوم شهوت علی نبی پریدي. یو طرف ته ربی کریم دی، دویم طرف ته شهوت دی. تاسو شهوت علی نبی تاسو پریښودلی. دا بچه ده حکمران غلط را روان دی. دا بچه ده د رب عذاب را روان دی. دا بچه ده غضاوت دی. دا بچه ده بدامني ده. دا بچه ده کفریت دی. دا بچه ده بچه د پلار نافرمانه. دا بچه ده لور د پلار نافرمانه. دا بچه ده بچه د مور نافرمانه. دا بچه ده لور د پلار مور نافرمانه. دا وجه زما ستا خپله ده. عیسی بن موسی ابو جعفر منصور څه علما به ناستو، فتوا طلب کړه. علما ورته وایي جی حضرت، څه ورته وایي حضرت جی ښځه په طلاق ده. ورته وایي دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې پته څه ده، دا سپوږمۍ ښایسته ده او که د ده ښځه ښایسته ده نو ښځه په طلاق ده. احتیاطاً فتوا دا ده. امام اعظم ابو حنیفه یو شاګرد ناستو، حضرت وفرمایل ښځه په طلاق نه ده. ابو جعفر منصور تی تپوس وکړو څه وایي حضرت دې باره کې؟ ورته وایي ښځه په طلاق نه ده. وجه سره ټول علما وایي ښځه په طلاق ده، ته یې وایي چې طلاق نه ده. ابو حنیفه د شاګرد چالاکتیات او د هغه علم ته وګورئ چې ابو حنیفه به د کومې درجې و. امام محمد رحمت الله علیه دا د امام اعظم ابو حنیفه شاګرد دی. د ده کتاب یو انګریز ولیدو، ویې فرمایل د ده کتاب په باره کې ویل چې محمد صغیر د دې درجې دی، محمد کبیر به د کومې درجې. دا امام محمد چې وړوکی امام محمد دی، هغه امام محمد به د دې څومره قابل و. کله د امام ابو حنیفه د شاګرد کتاب انګریز ولي، نو دا ورته فرمایي د امام ابو حنیفه د شاګرد وایي وجه دا ده قرآن کې رب فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وایي ما انسان په هر څه نه په ښایسته شکل صورت کې پیدا کړی. تمامو مخلوقاتو کې الله فرمایي ما انسان ښایسته پیدا کړی. د الله نه علاوه نور مخلوق دی، عرش مخلوق دی، کعبه مخلوق دی، دریاب مخلوق دی، سین مخلوق دی، ونه مخلوق دی، حیوانات مخلوق دی، نباتات مخلوق دی، انسان مخلوق دی. رب وایي په تمامو مخلوقاتو کې ما صرف انسان د ټولو نه ښایسته پیدا کړی. سپوږمۍ مخلوق دی، انسان مخلوق دی، دواړو کې مقابله رااله. قرآن وایي انسان ښایسته دی. تا صحیح خبره کړله که ته چېرته د سپوږمۍ نه ښایسته نه په ما طلاق یې. الله وایي ستا ښځه د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته ده، طلاق نه ده. واجی وا دا علم و پیر لراله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کلی کې اسه التوری نشاطت درته واقع ذکر کوم. رالو زما مطلب دا چې انسان په ښایسته شکل صورت الله پیدا کړ. غلرالو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په کلی کې د امام صاحب یو گاونډي نه غلا وکړ. کله غلا وکړ نو هغه په کې یو غل ولید چې د محلي غلو. هغه غل ته پته ولګېده چې که سبا له دې چرته خلکو تعالو وایي نو زه خو به رسوا او ذلیله شم. د دې غلو ویل ملکه وایي نو ځکه د مړ هغه راز راوځي. البته ده ته به طلاق ورکو چې په ښځه 3 طلاق واچو. هغه ورته وی په ما د ښځه په 3 طلاقو طلاق یې که ما ستا حال ووایو زه به ستا نوم نه یادوم. ګاونډي ته ویل د محلي غل ته. اوس ډاکوانو ته هم پته بیا هغه خبر راله چې 3 طلاق 3 دي په ښځه 3 طلاق واچو. افسوس د وابیانو مولیانو ته پته نشته چې 3 طلاق 3. سبا له راغې په شک کې د خپه د امام ابو حنیفه سره میلاو شو. امام صاحب ورته فرمایي ولې خفې؟ بیګا مې د کور نه غلا شوې ده، غله درته معلوم دي؟ دی ورته غله خو راته معلوم وو، البته ما ته ویل که زمونږ نوم دې واغسته ته په 3 طلاق به باندې ښځه طلاق او ما ورته دا قسم کړی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته څه وفرمایل؟ خبره اسانه ده. هغه زګین مشر راوغوښته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي وایي ټول د کلي علاقې نوجوانان برادن نه کې مسجد په ګیټ کې به دا ودرېږي. د کور دا مالک
او چې کم سړی بهر ته راوتو ته به ترې تپوس کې ګورنر ته وایي چې دا غل دی نو دی که درته وایي چې نه دی نو هغه به پرېږدي او چې کله دی خاموشه شو آی پوهې که چې ته به خاموشه چې کله کس راغی لکه تا دا ویل دي چې که ما ته وښودې ستا نوم مې یاد کړه نو په مارې ښځه په دریو طلاقو طلاق یې نو ته به خاموشه شي چې کله ته خاموشه شي نو ده ته به پته ولګي چې غل دا دی نه ورته تا نوم وښودو او نه په تا ښځه طلاقه شوه بهرحال په سبا یې دا لوبه وکړه چې کله غل یو کس راوځي وایي دا دی ورته وایي نه بل راوځي وایي دا دی وایي نه بل راوځي وایي نه دی چې کله غل راغی د محلې والا وایي دا دی نو دا امام ابو حنیفه کلیوال ورته خاموشه شو خاموشه چې ګورنر هغه هم ونی په ده ښځه طلاقه نه شو واجی وای امام احمد واقع خو تاسو ډیر علما ناوریدلی بهرحال زه دا واقعات نه پیش کوم هر مسله باندې که زه شروع وکم زمانه بیا ټیم ډیر عالی استما د انسان د فضیلت وجوهات ذکر کول بل فضیلت واوري کم علم چې انسان سره ده هغه د تمام مخلوق کې د بل مخلوق سره نشته الله چې کم علم انسان تور کړي په تمام مخلوقات کې داسې علم بل یو مخلوق ته نه دی ور کړي علم الہی دے علم الہی اللہ نبی تور کر دے د نبی په وساطت باندې امتی تور کر دے سشه دے علم الہی دے علم الہی اول نبی ته میلاو دے بیا د نبی نه امتی ته میلاو دے تورات انجیل دے که زبور دے که قرآن دے فرشتو ته نه دے میلاو بلکہ انسان ته میلاو دے تورات انجیل زبور قرآن پیری ته نه دے میلاو بلکہ انسان ته میلاو دے دا وجدا اللہ خپل علم الہی په تمام مخلوقات کی نہ ملائکہ طور کړي نی پیری طور کړي تورات په موسی نازل دے انجیل په عیسی نازل دے زبور په داؤد نازل دے قرآن په محمد نازل دے موسی پیرے نه دے موسی فرشتہ نه دا موسی انسان دے عیسی پیرے نه دے عیسی فرشتہ نه دا عیسی انسان دے داؤد پیرے نه دے داؤد فرشتہ نہ دا داؤد انسان دے محمد پیرے نہ دے محمد فرشتہ نہ دا محمد انسان دے اللہ پل علم الہی نہ